सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिस्ल लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। सलामुन अला खैरिल अनामी व सय्यिदी हबीबि इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीन मुकर्रमिही आतूफिन रऊफिन मन युसम्मा बि अहमदी
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم چزاری دل بد قرآن حغا کسان سشوه پا خدای و رسول چومین حغا نیکان سشوه چد چڑی لاندی پلار تویل پروام کوا د اسماعیل پشان منن کے د پرمان سشو ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين قابل قدر زمادر محترم و معزز ملمنو عوددی دینی درسگاہ ددی روحانی اسپتال ہم جوارو گوانڈینو د جامعہ محمدیہ زنگلی نہر معاونینو دے د اہل سنت والجماعہ د علماء دیوبند سرا تعلق لرنکو عوام و خواصو محترمون نورز دا اللہ جل جلالہ پا بارگاہ کے دا نبوت خاندان یو عالی شانہ قربانی پیش کرا دا اہل سنت والجماعہ عقیدہ و مسلک دا دے چھے دا اللہ پا لارا کی قربانی ورکون کی اللہ جل جلالہ تا محبوبین دی او اللہ جل جلالہ دا دغی خلق و متعلق او فرمائل چھے دا خلق دا عام و خلق و پشانت مڑن دی نو دا اہل سنت والجماعہ و دا تمام ائمہ و اربعو پا دی اتفاق دے چی دا شہداو جوند دنیانا دا آخرت جوند پا زر چندہ و پا لاک چندہ بہتر دے نو منگ دانویو چی نند حسنین و مبارکو دا خاندان سرا چی پا میدانی کربلا کی کم طور ستم اشو نو خاندان رسول با ظاہراً دا ٹولو سینی ادر دے دے لیکن دا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یو نہیری دن کی واقعاو دا حقا یو عالیشان خطبہ پا میدان فیض زبان دے داغی ادریدل او داغی یو بہترین بیان او تقریر اگا پا دی دلالت کی چو حسین ابن علی دا کربلا پا میدان کی پا داغی جون باندی چو اگا پا دنیا کی سترگی غڑاولے پا دی اگا نور مطمئن نو خوشحال نو او اگی دا خپل آقا و مولا و دا محبوب غیگی تزان رسول بہتر او افضل گنل
نن ورځ د اسلام په تاریخ کې یو ډېر عجیب ورځ ده، خو یوازې د حسنینو مبارکو د خاندان سره د ستم په وجه نه، بلکې د اسلام په تاریخ کې او په میاشتو د اسلامی میاشتو کې چې الله دې میاشتې لکه عظمت او شان ورکړي، نو دې کې یوازې د کربلا واقعه مخې ته نه ده راغلې، دې کې الله دې یو لوی ظالم باچا نه خدای پاک په خپل قدرت کامله سره یو مظلوم قوم ته نجات ورکو چې هغه فرعون او په بنی اسرائیل باندې انتهایی ظلمونه کول. په دغه ورځ باندې الله جل جلاله د فرعون د ظلمونو نه، د فرعون د ستم نه، د فرعون د تشدد نه، د فرعون د غټو غټو دعوونه الله یو عظیم قوم ته نجات ورکو چې هغه قوم د موسی علیه السلام. دیو جنا د عاشوري ورځ دا د موسی علیه السلام په امت باندې دا روزه نیول فرض او حضور پاک هم فرمایل چې زه موسی علیه السلام نه د دې يهودو نه ډېر زیات هغه سره زما تعلق دی او زما مینه ده. په کومه ورځ چې موسی علیه السلام تعالی نجات او خوشحالي ور نصیب کړه او زه په دې ورځ باندې روزه ولې اونیسم، نو نبی علیه السلام په دې ورځ باندې روزه نیوله. نو دا ورځ بیا چې کله یهودو له پته ولګېده چې یاره پیغمبر علیه السلام زمونږ د دین تابعداري اختیار کړه، نو رحمت للعالمین اعلان وکړو کراروان کال ته زه دنیا کې موجودم، نو زه به ورسره د زیارت ورځ یا د خیلی ورځ هم یو ځای کما. معنا دا چې د عاشوري ورځ لسمه دا به نیسم، خو بیا که دا روز د جمعې راغله د عاشوري ورځ، نو زه به ورسره د زیارت ورځ او د خیلی ورځ هم نیسم. نو د خیلی لکه نن ورځ باندې روزه چې دا د جمعې ورځ ده، پرون ورځ روزه، د زیارت ورځ روزه او سبا د خیلی ورځ روزه، دا یوې روزې سره بله روزه یا مخکې یا وروسته نیول بهتر دی. او حدیث د امام بهقی رحمت الله علیه دی، فرمایي چې الله جل جلاله دی انسان ته ډیر صغیره گناهونه په دې روزه باندې معاف کوي. بهتره خبره ده په دې لیول باندې که موږ راواخلو، نو دا یو محترمه میاشت ده، په دې باندې الله جل جلاله عظیم انقلاب دنیا کې راوستو. تقدیری مسله وه چې حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه د هغې شهادت هم الله دې ورځې ته برابر کړ. دا الله ډېر لوی راز دی. په دې باندې اختلافات، په دې باندې بیا فسادونه جوړول، په دې باندې ملک ورانول، په دې باندې یو خوف او ویره خورول، نه خدا د امام ابو حنیفه د محبت سره تعلق دی او نه د دې خبرې د عقیدې سره تعلق دی او نه د دې خبرې د ملک د سلامتیا سره تعلق دی، بلکې دا خبره وروستو د اغیارو د خوشحالولو لپاره مونږه په ملک فساد جوړو، ملک خوف او یره خورو. نه 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 عزیزانو، د حسین ابن علی کارنامه سوا، د حسین ابن علی طریقه سوا. حسین ابن علی یو ترقی پسند انسانو، حسین ابن علی یو امن پسند انسانو، حسین ابن علی یو عالم انسانو، حسین ابن علی یو سخی انسانو، حسین ابن علی یو حیاناک انسانو، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارکان دا د الله جل جلاله انتہائی اللہ محبوب تا محبوبین انسانانو. نخو زمونږ په اسلام کې دا باز رواجونه شته چې مونږ دې په دې ورځ باندې الله د ځانه ناراضه کړو، او که حسین ابن علی ژوندی وی نو مونږ به ټول وهلی وی په دې مخ باندې چې دا تاسې څه کوئ، ما خوشحالوئ، زه خو په دې نه خوشحالېږم، که ما خوشحالوئ زما اخلاق به اختیاروئ. حسین ابن علی اخلاق سو، د حسین ابن علی ځواني څنګه وه؟ الله اکبر الله اکبر. حسین ابن علی د هغې ځواني به ولې د ځوانۍ په څېر او رقم نه وه، د هغې ژوند به ولې په هغې کې به حسن او جمال ولې نه و؟ د چا په غوږ کې چې رحمتا للعالمین
خل مبارک ور کتکړلا او आवाज کوي الله اکبر الله اکبر. حسین ابن علی مور فرمائی وی چی کلا زما د بچڑی په وخت کې می آقا او مولا اذان کولو نو زما د بچی مبارک شونډي خوځید الامام د بابا نه تپوسو کو اے زما ګران بابا جانا کله چې تا زما د بچی په وخت کې اذان کولو زما د بچی شونډي خوځیدلې ماته او فرمایل اے زما گرانی لوری زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې ما بکله د توحید چغه وهلا نو حسین ابن علی به आवाज کولو چې زورته تسلیم ما ورته غاړه خو دی دا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ شان الله ور کړي عزیزانو دا خو تقدیری مسله کہ د یزید نه سمخ تراغلل لیکن د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د هغه متعلق یو خبر درته وکم. حسین ابن علی او زل را روانو پلار باندې بعض زمون سنیان هغه سادهګان ویني پويږي د خلین داسې الفاظ وزي چې پاغه باندې الله ناراض شي. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دی او زل را روانو عزیزانو ګوره دا د امت ماما دی دا د ام حبیبه د هغه پلار دی هغه د نبی علیہ السلام بیبی وا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا د تمام امت ماما دی او د دې به ادب او احترام په مونږ ټولو لازم دی پشان د ابوبکر پشان د عمر پشان د عثمان پشان د علی رضی الله تعالی عنهم مبارکان. امیر معاویه رضی الله عنه یو ځل را روان حسین ابن علی دا پغه کې چار روان کړو رحمت للعالمین ته راوستل. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دې ملما راغله ودلته چې ویلې دلو چې دا د سوارلسم سپوږمۍ لیو چا پغه کې دی امیر معاویه خپل اس ادرولو او داس نه راکته شو. اکست فرمائی اے دا اللہ بندان زما دی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چی اللہ رب العزت تان د تمام مخنونا اللہ تننگران مخ او محبوب مخ اغد حسین ابن علی دین دینا بلگران مخ اللہ تنشتا. حسین ابن علی دی کیو آغستلو او حسین ابن علی زان سر روان کو در رحمت للعالمین درشل کی ولار دے آواز کی السلام علیک یا رسول اللہ مینی سر درود ہوائی چھ محبوب خوشحال شی السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ. امیر معاویہ تمچ رحمت للعالمین اولیدل ورترا پاسیدلوں ورتوی اے امیر معاویہ ننچستا پغی کی سوک ولار دے استا پغی کی ما تگوری اللہ جل جلالہ پدی دوارو باندی اللہ سلام را اولی گلو. امیر معاویہ نے بار چاہتا پوسکو ورتوی اے سردار اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تا تد اللہ پنیز باندی جن کی خوشحال و مبارک و رس کما وخکاری اغی ورتو فرمائل ما تزما پو جن کی دو ڈیری مبارک و رس راغلی دی چد آغی دو رزونا بیا مادا سے مبارک اور رزلی دلی ندان مرگری تی تپوس کئی یا امیر معاویہ اے خطیب دو مسلمانان یا امیر المؤمنین اغد جن خی خاطری دی بیان کا اور توی نانا زبد جن اغد والا خاطری اغا مزیدار لمحی پا منبر باندی پا خطبہ کی دا جناب رسول اللہ چکل احادیث بیانوم زباغت والا خاطری مورسر بیان کم طول خلق رال خلق دنیا نرال
امیر معاویه د ژوند د خاطرې بیانوي چې ټول خلق رالل وی فرمایل اے زما ملګرو اے اهل اسلام والاو اے په الله باندې ګرانو والله العظیم ما ته په ژوند کې دوه لمحې راغلي دوه حالات راغلي دي چې د ژوند ټولې مزې هغې ته رسېږي نه. خلق حیران دي وی ویا کمې وکمې وی فرمایل لومبه لمحه هغه وه لومبه ساعت هغه چې ما دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام صحابو فرمایل الحمدلله دا خو ډېره د خوشحالۍ لمحه ده. بیا په سترګو باندې اوښکې راغلې ورته وی بله لمحه د ژوند هغه ده زه یو ځلې مدینه منوره کې روان وم زه په مدینه منوره کې روان وم د خاندان رسول د اولاد رسول د کور نه د څوارلسمې سپوږمۍ بهر راغله. خلق حیران دي چې دا څوارلسمه سپوږمۍ به څوک وایي دا د چا په غېږ کې راکوزه شوې وه دا د چا په غېږ کې راکوزه شوې وه روانه وه د چا په غېږ کې د رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله د هغې دربار ته روانه وه. زه په منډه باندې لاړم ما د هغې نه د څوارلسمې سپوږمۍ غېږې ته راوړم خو چې کله محراب د جناب رسول الله هغې ته قریب شوم هغې ته ورسېدم نو رحمت للعالمین ودرېدله او وی فرمایل اے امیر معاویه اے امیر معاویه تا ته څه پته ده د ستا په غېږ کې چې کوم ګل د څوارلسمې سپوږمۍ را روان دی په ده باندې هم او په تا باندې هم الله رب العالمین سلام را لېږلی دی. نو زما دې په رب ذوالجلال قسم وي چې د دغې ورځې نه ماته په ژوند کې بله ښایسته او مزېداره ورځ راغلې نه ده. امیر معاویه رضی الله عنه په شام کې په منبر باندې دا تقریر فرمایلو. دې وجې نه اهل سنت والجماعه زمون ټولو دا اتفاق دی چې ټول صحابه کرام دا معیار حق دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسې باندې دی اقتدا او دوی پسې تلل په تاسې لازم دی. نو موږ دې بعضې ورونو ته ویو چې دومره ګرمېږئ ما زمونږ خو ډېر ښایسته دین دی زمونږ دین خو خلق ځان ته راولي. ما مخکې جمعه باندې یو خبره کړې وه ستاسې به یاد شي دا نه وړاندې جمعه باندې رحمت للعالمین عادت طیبه مبارکه ده چې پخلا خو یې پخلاو مرور به پخلا کول. موږ ته شریعت دا نه و چې ټوپک راواله او په جومات کې به شروع کا او د سر نه د بره پورې د مخې مړه کا. دا خو دین نه دی دا خو وحشت دی. موږ ته دین وایي چې په منبر د جناب رسول الله اخلاق بیان کا او خلق وګوري چې زما د ښکلي پیغمبر څه ښکلی کارنامه وه څه مزېدار اخلاق یو زما د محبوب څه ښکلی ژوند و زما محبوب څومره د مینې ژوند تېر کړی. د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه چې مدینې طیبې ته وفدونه راغلي نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته دا نه دي ویلي چې شاباسې زر زر کلمه ووایي ګنې سر به درنه غوڅومه د عمر کلي ته راغلي یئ ایمان به راوړئ که نه راوړئ سر هم غوڅوم. نه 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 رحمتا للعالمین ورته اکرام کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ورته به انتظامات کول او د حضور پاک د کلي والاو اخلاق به ولیدل نو هغوی به ویل چې موږ ته دې اوس څوک نه وایي چې ایمان راوړئ هغوی به خود ایمان راوړل. د حضور پاک خو ښکلی دین دی د حضور پاک ښایسته سنت دی ټوله مزه مزه ده ټوله ښکلا ده ټوله مینه ده ټول یو بل ته نږدې کېدل دي. الله فرمایي د دې پیغمبر د راتلو نه وړاندې د یو بل دشمنان وي. الله فرمایي فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. ما خورونه وګرځولئ زمونږ د ښکلي پیغمبر اخلاق علیه الصلاة والسلام چې د چا تربیت کړی هغه حسین ابن علی با شرف حسن دی چا چې د حضور علیه السلام په غېږ کې لوبې کړي چا مې د حضور په اوږو باندې کله لاندې کته کېدل او کله بره په اوږو باندې سورېدل هغه شخصیت به بېادبي کوي
هغه شخصیت به چې کوم د خلقو ته د شرارت خبرې کوي، هغه خلقو ته د نفرت خبرې کوي، هغه به خلقو ته د خپل نیکه اخلاق بیانوي. هغه داسې حسین چې څرنګه حسین هغسې حسین رضی الله تعالی عنه. حسین ابن علی رضی الله عنه یو ځلې د 1400 کالو زلمی دی. الله دې زمونږ زلمی داسې دینداره کی، وای آمین. زما دا بیان ورسوي دا کم چې کلک دعویدار دي او سینو تقربونه ورکوي، دا بیان هغوی ته ورسوي چې خدای ته وګورئ، تاسو وګورئ څه ښکلی حسین ابن علی موږ له په 14 کلنۍ کې چې 16 کال څه عمر دی، لیکن د حسین طبیعت ته سلام، د حسین علم ته سلام، د حسین شان او شوکت ته سلام، د حسین صبر او تحمل ته سلام. آی حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما د یو ځلې 14 کلنۍ کې را روان دی. عبدالله ابن عمر وای دای امزولی دی. عبدالله ابن عمر وای چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډیره مینه ورسره کوله او ما تم ډیر زیات ګرانو، زما مو سره ډیره مینه وه. او یو ځلې ما د حسین ابن علی تماشه کوله، 14 کاله عمر څه عمر وي او فکر سړی حیران شي. عبدالله ابن عمر وی رضی الله تعالی عنهما چې حسین ابن علی دی وفد راغلی و د یمن نه، دا وفد د حضور پاک سره ملاوي دی راتللو مسجد نبوي ته، دا وفد دلته راتللو مسجد نبوي ته راتلو دا وفد. او حسین ابن علی زمون سره عمر کې کم عمر یو 14 کاله څه عمر وی دی ورته ودرېدلو. دا وفد چې کوم د اصله راښکته کېږي نو انتهایی مینې او محبت سره هغې سره غاړه ملاوي، بیا لاس ورکوي او بیا فورا د هغې اوښ جلب راوالي، د اس جلب راوالي پړی او د یو قجوري ونې نه تاو کړي. هغوی هم حیران دي چې لا دا خو و یو بل ته وایي چې موږ ته خلقو ویلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کم څه د پاسه 56 55 57 58 سال عمر لري. والله چې دا پیغمبر دی موږ چا غولولی و، چا دوکه راکړې، دا هماغه پیغمبر دی. ځکه خلقو ویل چې داسې اخلاق دي چې د میلمه سره مینه کوي. موږ د میلمه جبونه وو که نه ټول وو مونږ. ها غله انګریزان نه راځي چې موږ نه غلاګانې کوي، قسم دی دا غواګانې انګریزان خو نه کوي او موږ مسلمانان یې کوو. دا څه چې دي مونږ کې دي الله دی او مونږ ټول کلکه دعوه کوو چې یاره خو د پیغمبر علیه السلام سره ډېره مینه ده. چې کله د لور د میراث مسله راشي چې لور میراث غواړي، ماړه پښتو کې دا شی نشته. چې کله د لور د کېدو مسله راشي، ماړه یاره خو چې دا نوې خبره. حضور پاک می فرمایي چې سلوي خورځي الله په کور نور راوړي، او حضور پاک فرمایي چې د یو چا یو لور وشي هغې باندې جنت واجب شو. د چا چې دوه لوریانې وشي نو د هغې د مرګ نه بعد به استقبالیت ته د هغې روح ته موږ راځو، او چې کله درې به لور وشي او دې ورباندې صبر اختیار کړي نو هغې سره به الله ډایرکټ میلاویږي. موږ څه کوو؟ پښتانه یو که نه، ټول به حسین ابن علي قربان یو. موږ خو لا بیا هم ډېر خدا زمونږ نه د اخوا خلق چې دي نو هغه داسې دي الله اکبر. هغوی به نن چاټیګانې کړي صاحب او بد حال به سبیلونه به. حسین ابن علي رضی الله تعالی عنهما دا کسان رالل چې کله دا کسان یې هر څه سورلی. عبدالله ابن عمر وی موږ ورته ګورو چې لا دې څه کوي، هر څه ورله برابر کړل او لاړو خپل کور ته. مور ته حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وَإِذَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مِلْمَانَ رَاغِلِ دِيهِ زما دا چلے ورت علال کئی. اغی و تو فرمائل دیر خدام
لیکن دا اغا چیلے دے چی جنابی محمد رسول اللہ دا جلب نرانی ولے اخپل راغی وے فرمائل اے زما گرانی لوری کلچ حسین ابن علی کور تراشی داد دوار رونو مینس کی پریدا چلی چیلی سراغوی من اولو بھی کئی اے زما گران بچیا دا خو اغا چیلے دے چی دی سربتا سے لو بھی کولے اگے ورتو فرمائل زما گرانی مورے دا سی چیلی چی زماد محبوب نک در تسگرا روانی زماد نک دربار تخلق رازی اے زما گرانی مورے دا خو چیلے دیچ داغی نمری جدا کم واللہ زما دی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی کہ زما غخد خوراک ہوئی نما بدخپل نکمل منو تزان سلزل علال کرے عبداللہ ابن عمر ویز پمنڈ لارما پلار میں مخی تراغے ماتوی اے گران بچیا سنگ پمنڈ را روانی ما ورتو فرمائل زما گران پلاران حسین ابن علی وجیب کارنامہ اکڑلا ویس کارنامہ دا وی کارنامہ دا چھ ملمان دا جناب رسول اللہ رال آغا پمنڈ باندی لاڑو کورتا او مورتے او فرمائل اے زما گرانی مورے زما دا چیلے زما دا محبوب ملمنو تا علال کا اگے و تو فرمائل دا خو آغا چیلے دے چھ زما بابا جان راوستے دے تاسی بور بانیزان مشغول لولو ویغی پا جواب کے او فرمائل اے زما گرانی مورے دا خو یو چیلے دے او دخپل نکمل منو تے علالو ما زما دے پرب ذوالجلال قسم ہوئی کہ دا حسین غخد خوراک ہوئی نما با دخپل نکمل منو تا زان سل کرتی علال کرے سیدنا عمر ابن الخطاب روان دے اے بچڑیا دا چاپ غکی چھ جناب رسول اللہ اگا دا کلمہ دا توحید ویلیوی وزما گران بچیا حسین بزان زر کرتم علالی کلچی درباری نبوت تلارا عمر ابن الخطاب فرمائل اے دا اللہ محبوبا اے دا اللہ محبوبا دا حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم دربار تا ولار دے دا آقا انعامدار سلام کئی وی فرمائل اے محبوبا سترگی کو لوکا اے محبوبا سترگی کو لوکا ستا اغا بچے ستا اغا نسے مبارک ستا ملمنو تننزان علا لولو تم تیار دے حسین ابن علی دا اقرار عمر فاروق رحمت اللہ عالمین تا پیش کو عمر فاروق دشپی عدد خوب گوری رحمت اللہ عالمین خوب تراغے ورطوی اے عمر ابن الخطاب لال شو زمان وسیتا مبارکی ورکان اللہ جل جلالہ وربان دی سلام ویلے دے حسین ابن علی باندی اللہ جل جلالہ سلامون رالی گلی حسین ابن علی اگا کارنامی کڑی دی چھے قسم پا خدے دا معشومتوب کارنامی سرے بیان کی دا ظلمی توبی بیان کی حسین ابن علی اوزلی دا سفر نراغے مدینی منوری تا مدینی منوری تا راغے دغی دوران کی دا حسین ابن علی گیر مبارک اشتدے پا مخ باندے غٹا یو دا سلو کالو بودا سرے ورطا راغے دی چی کل منزو کو دی ورطا مخی تا ودرے دلو جمال نچرا اوتو یوا خپا مبارک بہر کرے دا بلا دنن دا بابا ورطا ادری دو سلام ورطا کو اللہ دی منگا اتاس دا اہل بیت دا بیت بین و ساتی یاد ساتای گورے بعضی خلق دمرا بیدبیو کی چا اللہ تینا پاغی باندے ناراض شی نا دا ہر چا احترام اکرام پا منگ بانے لازم دے دا خپل وس مطابق دا صحابہ کرام و ادب و احترام پا منگ بانے فرض عین دے دا غوی دا خور بم ادب و احترام کو ولی بیرکو چه دا دا حضور پاک ہم صحبتو دا دا حضور پاک ملگریو دا دا حضور پاک با فرمائل دا زمارون دی صحابہ دی نبی علیہ السلام مبارک دا صحابو ندیر خوشحال دے منگو تاسی با دا غوی ادب کو دا غوی سربمی نکو دا غوی بیدبی با نکو اہل بیت مبارکان
قسم په خدای دا وی کومه خبره سره ذکر کی کومه واقعي سره بیان کی. یو ځل حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اے خلقه کتا سي جنتین ګورئ، کتا سي د جنت ځوانان ګورئ، کتا سي د جنت زیب او زینت او ښکلا ګورئ، نو اوس به وګورئ. صحابه ټول حیران دي چې خدایا دا د جنت ګلان او د جنت ښکلا به څوک وي د دوران کې. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام دواړه ګلان نوسی مبارکان حسن او حسین رضی الله تعالی عنہما دا مبارکان راغلل. نبی علیہ السلام یو ته اشاره وکړه، بل ته اشاره وکړه او وی فرمایل دا د جنت ګلان دي، دا د جنت خوشبوئی ده. هغه اهل بیت مبارکو جن او زندگی ته ګوري. داران حسین ابن علی دا بابا ورته اولاد په ادب او احترام باندې. حسین ابن علی چې د خلقو نه فارغ شو، ټول سره په خیر رااله وشو، دا غینه بعد دا بابا ورته راغی ورته وی السلام علیک یا حسین ابن علی. هغه فرمایل وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاتہ. اے بابا جانا ټول خلق ما سره ملو شو لاړل، ته د ټول رسته ولاړې بیا ما سره روان شي، نن زما ملما کیږي. هغه ورته فرمایل اے حسین ابن علی ذرا غلم ستا دربار تا خدمت وایا. اے حسین ابن علی زما کور کی غربت انتہا تر سے دلے دے، زی انتہائی غریبی وحلے ما کور کے روٹی درک لگی نا، سو سورز پزان باندی منہرتی رکڑلا او تاتم انتظار کولو. حسین ابن علی وتو فرمائل بابا جان اے بابا جان تولی مدینہ منور کی سخیان نو چا سرستا د کور خرچ نہ برابری دلا. ورتو حسین ابن علی زما دی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چې ما ارچا ته سوال نہ کولو، ما ارچان امید نساتلو. حسین ابن علی وتو فرمائل ډیر خدا زما درې سوال دي، کدرې سوالو کی یو سوال دی حل کړلو زما درې جب مې نه کی دي، زب یو جبنا د درې سوالو په یو سوال حل کولو سره د یوې مې نه پیسې بدر کما د یو جب. کلا چې تا زما دویم جواب وکړلو به بل درک دا دریم دیو کو بیا بټوله مې نه درکما. بابا ورته وایا ورته وی اے بابا جان دارا ته وایا چې انسان کلا دا الله رب العالمین وحدانیت اختیار کی پاغه باندې ډومبه کم حکم د الله واجب دی. هغه وته فرمایل اے حسین ابن علی کله چې یو انسان مکلف کیږي پاغه باندې لومبه حکم د الله چې فرض کیږي هغه مونږ د 15 وخت مونږ وکړي. لکه نن چې مونږ او تاسو قضا کو هغه ول کوي به دوی له قسم ورکا دا نن ځان خرابوي وای تاسو په ایمانی وای چې په 15 منځونو کې دوی خلاټول یو ځای کوي. دیغه ته په یو ځم اړم شي سیبا او غرب دربا ځان ته خلاص کی وي من وای ګوره دا څه پته لګي او دلیل دی ګوره وای ګوره ورځ راخکارا شو اسنه چې بیا ماسپخینه پورې بیا رسم یا بندر رسېګم نو ټول مې د اخلاص کړل سیبا. الله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عاشقان حسین وای نه ځان دې فارغ وای الله وینه په خپل ټیم به کو ان شاء الله دا الله حکم داري ان شاء الله. سیبا دا عاشقان نه منګو نه غټو دروغ یو منګو. عاشقان د حسین عبداللہ ابن مبارک تھے، عاشقان حسین امام ابو حنیفہ دے، عاشقان حسین امام مالک دے، عاشقان حسین امام احمد بن حنبل دے رحمهم اللہ، امام زین العابدین دے رضی اللہ تعالی عنہ. دا عاشقان حسین دے من بد سر دعوه کو ټول دروغ والله دې رحم وکړي. په قبر باندې وبا چول څه کمال خو نه کربلا کې په حسنانو تند تیر شو مړي موږ ماشو کې چکم دے اوبو ورکو. عجیب خبره عقل لاړو زمونږ نصیبه نه په قبر اوبم ما چوي. د قبر والا
فکر ځان سره پیدا کوي چې یا الله پلار مې لاړو نن په تورو خورو کې پروت دی، خدای سبا به زه راځم. یا الله مور مې لاړه او بل سبا به زه راځم. دغه فکر د قبر په قبر باندې اوبه مه اچوئ، په قبر باندې سیرې مه خوروئ، په قبر باندې چې کوم دی ونې مه نالوئ، په قبر باندې د قبر فکر پکار دی لکه چې عثمان ابن عفان وکړلو. وی ما د رسول الله نه اوریدلی چې دا د منازلو د آخرت نه ډومبه منزل دی، کدی کې عثمان پیل شي بیړه دې غرق ده او کدی کې پاس شي عثمان ټول ژوند دې خسته دی. دله وی زکه جاړم قبر. حسین ابن علی ورته وی بابا دا یو جب خواله. بل سوال ته وکړو، درې سوال وشو جوابونه، هغه چې ورته کله معنی ورکوله نو هغه ورته وی چې اے حسین ابن علی دا ځان سره سنبال کا خبره زما وره، دا تاسو سره نه توکا چې تا په ټوله مدینه کې بل چانه سوال ولې نه کولو او ما نه دا سوال ولې وکړو، په دې باندې ما نه تاسو کا. بابا هم ډېر هوښیار بناو، څوک چې د جانان په کلی کې اوسېږي هغه خو د هوښیارو بادشاه وي صاحب، هوښیارو نه هوښیار وي. حسین ابن علی ورته فرمایل اے بابا جانا پدې راز باندې ما پوي کان چې تمام مدینه منوره کې لوی لوی سخیان پرات دي، ته د چانه سوال نه کې. زه په سفر باندې تلم، د سفر نه راغلم، بلا کور ته تللی نه یم، ما ته په ور کې ولې ولاړې؟ هغې وفرمایل اے ګرانه بچوړیا ما د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې سوال به د هر چا نه کوي، هر چا ته به نه وي چې زما تعاون وکړه. سوال چې کوي ړومبی به د عالم نه کوي چې دا په قرآن او سنت باندې پوهی وي. دویم سوال چې کوي نو بیا هغه به د خاندان والا انسان نه به سوال کې چې هغه درون خاندان والا وي. ازنه چې بار په زنګلیم درته کپڑا لګولي چې مان پلان کی دومره پیسې واغستلې چې په شرمونو دی و شرمای، هغه چانه هم سوال نه کې. وای ښا او دریم د خیسته انسان نه به سوال کې، بدرنګ نه به نه کې. نو اے حسینا والله العظیم ادرې وړه صفات چې ما د پیغمبر نه اوریدلی هغه درې واړه پتا کې موجود دي. او ورته وی څنګه؟ وای اے حسین ابن علی زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی چې په نن دور کې دستان بل لوی عالم په قرآن او حدیث باندې زګورم نه، نو ته ډېر لوی عالمي. وای خبل دویمه خبره ده چې ما دستا په شانتی د درون نسب والا انسان لیدل نه دی، ځکه چې زوی د علی رضی الله تعالی عنه او زوی د بیبي فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها او نسه د جناب محمد رسول الله تانو بل درون نسب والا نشته. ها او درېمه خبره ده چې حسین ابن علی پتا باندې نن سو کال وړاندې یو لوی وفد راغی او تا سره ملاو شو، هغوی ویل چې والله العظیم دا نه دی مگر جناب محمد رسول الله. هغوی نه چا تپوس کو اے وفدا دا پیغمبر نه دی؟ هغوی ویل چې دا پیغمبر نه وي نو داسې اخلاق مادي انسان لیدلی نه دي. نو اے حسین ابن علی ستا په شانتي خیسته انسان بل پزمکه باندې د جناب رسول الله نه رستو بل داسې انسان راغلی نه دی، څومره حسین او جمیل چې نو هغه ته یې سیبول. نو دې وجې نه ما تا نه سوال وکړو. حسین ابن علی رضی الله عنه مبارک ورته معنی ورکړه او ورته وفرمایل وایي ډېره ښه ده ستا چې کور کې کله م خرچه کمیږي نو وایي راځه ته خپل کور وښیم. هغې ورته خپله دروازه وښودله او خپلو بچو او خاندان کې دا وصیت وکړو چې دا کله م راځي زما چې زما څومره مال په خپل مال کې رسیږي د هغې نه بدله حصه ورکوئ. حسین ابن علی رضی الله عنه مبارک چې کله په بیضا مقام کې بیان کولو نو هغې دا خبره وکړه د کربلا په میدان کې اے اهل کوفي والاو زما د تره زوی ته م ستاسې خطونه راغلل، هغه مو شهید کو، زما پلار مو شهید کو، زما رور ستاسې د لاسه نه په زهرو باندې شهید شو، زم راغلم تاسې او تاسې ویل چې موږ تا نه بیعت کوو، تاسې ویل موږ د ظالم نه خلاص کا،
من ستانه بیعت کو ته زمون आवाज پورته کا. هغه لیډر سره به مرګري کې چې هغه کې دو صفات یو د الله نه یریږي او بل د قام غم خوري او دا چې تر وخت ورځي او دروازه ورته وخی او سه برابر نه دی هغه ته تکلیف دی. نو داسې کس ته وټم مو ورکوي داسې کس مشر مې انتخابوي دا کس قابل د دې عزت نه دی. عبد الله بن عمر بن عبد العزيز او ځلې پلار روانو اډر یو کو چې دا سروټ سره کمه کورونه دي نږدې دوی ته اډر وکړي چې تاسو شاته لاړ شئ دا روټ کولاو کوي دی باندې خلق راضي خلق له پلار کی تکلیف ته. عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه اعلان کو خلق کورونه لارې کوم نږدې واغې ډېر تکړل یو کور داسې و چې هغه لارې سره نږدې و لیکن دا کور څوک نو مالک نو. عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه اډرو پوجینو کور روان کو داغي کور یو زنانه بوډۍ راغله چې راغله د سفر نه چې ودرېدله ویل چې یا الله کله دې کور مالک زو مزنم نو د دې کور د زمکه مالک خوته ته خو موجود وي الله زما کور ولې ورانه دلو کله خلق ورانه دل خو د خلق مالکانو زما د کور خوته مالک وي الله دا ولې ورانه دل. باچا ته خبر لاړو چې یو زنانه دا عجیبه خبره کوي. عمر بن عبد العزيز اډر حکومت امراوله عملته سنبال کوي او دته وایي چې استاد لپاره کور شاهي محل سره تیار شو ال تراشه استاد لپاره به کور برابر شي. یو عالیشان بنگلې ورته کور ورکو چې کله غزنانه راغله نو ورته وی چې دا مال خدانه دی راکړ. عمر بن عبد العزيز ته وی په ما احسان مکوا په ما بنگړي مسنډا په ما ګورګوري مراته خبره وره دا زما هغه مالک راکو کم مالک چې زما د کور څوکیدارو ته خو زما د کور ورانون کوي زما کور دی وران. عمر بن عبد العزيز اعلان وکړو چې زما نه بعد کڅو قرآن او سنت یادوي د دې زنانه نه یاد کی دا ډیره قابلیت ده په قرآن او سنت باندې پوهه ده. قسم په خدای داسې خلق داسې بادشاهان داسې لیډران نصیبا حسین ابن علی رضی الله عنهما اعلان وکړو چې ګوره ووري تاسو موږ راوغختو کربلا میدان ته موږ خوراغلو او تاسو نه دا چې ما په مدینه کې بچی پرې خودل ما بچی مراوستل ما په مدینه کې هیڅ څوک نه دی پرې خودلی موږ ټول دلته راغلو تاسو ویلو موږ تاسو سره ولاړو لیکن نن د کربلا په میدان کې زه ګورم چې زمانه واپس تاسو قافلې روان دي شل کسان هغه خپل بیا د میدان کربلا نه خپل تنبان ورانوي او تاسو خپل بچي وباسي دا خو هغه میدان دی چې تاسو سره تراوغختلم تاسو د بیعت والا کسان څه شو. عزیزانو د کربلا د میدان نه د حسین ابن علی د بیان سره سره 200 کسان د کربلا د میدان نه اوتل. دا هغه کسانو چې حسین ابن علی ته خطونه لګلیو ته زمونږ مشر ته زمونږ لیډر موږ به تاسو ودرېګو راشه په کوفه کې زمونږ خبر واخله زمونږ تاسو کا موږ د یزیدیانو نه تنګیو یزیدیانو سره زمونږ ژوند نه تیریږي. هغه راغی کربلا میدان ته لیکن بے غیرت انسان بے غیرت وي دیو جنا مشران وي چاته لاس مو ورکوا او چې لاس ته ورکو به لاس پرې کا او دوستی مو پرې کا. دا د پښتو اصول نه دی او نه د اسلام اصول دی. دوستۍ کې به پړې سسته کټکې به نه خپلوۍ کې به پړې سسته کټکې به نه دا د پیغمبر سنت دی مونږ ته خودلې دي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مونږ ته قدم په قدم باندې تعلیم را کړې. حسین ابن علی چې کله تقریر وکړو د تقریر نه بعد سیبا بے غیرت خلق هغه سیبا دي طرف ته روح کولاړل. حسین ابن علی رضی الله عنهما ته د خیمه आवाज راغی ورته وی اے حسین د کربلا میدان نه خلق لاړل تنبانم پری خودلان عبید الله ابن زیاد تخلق ور روان دی. حسین ابن علی اعلان کو اے زما خاندانان چاته چې په وخت کې جناب محمد رسول الله د کلمې توحید आवाज کړی وی د کربلا میدان باندې بخپل وینو باندې رنگ کی خود میدان کربلا نه بتختینا اے د کربلا میدان والو د کربلا په میدان کې د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما د مرګرو او د یزیدانو جنگ راغی. د دوران کې आवाज شو اے حسین خیمت یو ماشوم پیدا شو آغا معشوم تا ازانو کا
بیا پتہ لگی نا اسنه چې زمنګ بچي بی اذان لاړ نشي. حسین ابن علی خیمه تر آغی معشوم غی کی اونی ولان معشوم تغو کی آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. د حسین ابن علی نے اوخ کے راغلی چې زنن د چا گواہی ورکوما نن دا غیدن وسو پسی د کربلا میدان کی زیب زید غشو مخراتا او دا کله چې اذان خلاصیږي د حسین ابن علی پغی کی معشوم ساور کړلا درې غش پسینه باندې معشوم لګی دلو د حسین ابن علی کی په وینو باندې رنگ شو. حسین ابن علی आवाज کوي اے د خیمه والو یو زنان راشي ستاسي بچی د جام د شهادت نوش کړلو هغه مورته مبارک شه د بچی روح د جنت تا او غیږ د جناب رسول الله تعالی د دو کون سردار عبداللہ ابن عباس فرمائی وہی حضور علیہ السلام فرمائی کہ کل شہید شہادت میدان کی میدان ترا اوزی یو پرشتہ راشی اغلی اسراوالی پنراوالی آواز کی ددی سنامدا وہی حسین ابن علی ورتو فرمائل چی ما دا آواز اوریدلو دا پرشتو آواز می اوریدلو چی حسین ابن علی دا حسین ابن علی دیں وہی ما چی دا آواز اوریدو نو دی آوازو کا الحمدللہ بی بیانی ورتوی اے حسین آواز دی اکڑلو خوش خبری دادا ورتوی خوش خبری دادا چی جناب رسول اللہ فرمائی لی دی چی کم شہیدا دا شہید شہادت میدان تراشی او شہادت اللہ تقبول شی نو رب العالمین دو پرشتی را اولی کی داغی نم یووی بلور باندی قلم راکاگی کلچ نم اولی کی نو جناب رسول اللہ فرمائی داغ شہید پہ رسما تراشی وی دی پرشتی ویلی زب علماء بلے ویلی زب علماء حسین ابن علی وی اید کربلا والاو مبارک مشا زماد روح سرا دعو یا روحنا غیب دا جناب رسول اللہ تروان دی دا کربلا پا میدان کی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قسم پخرے کہ دا مظلوم پا سربانی جنگ کرے واللہ باللہ سمت اللہ عبداللہ ابن عمر پا مدینہ کی تقریر کی او پا تقریر کی پا جھڑاشو وی فرمائل اے حسینہ تا دا خپل جداد تا پارا نہیں تلے اے حسینہ تا دا مظلوم دا پارا لاری تا دا مظلوم پا سر باندے لاس کی خودلو لیکن افسوس دادے چے تا اغوی دا قربانی لاس در نکو تا مظلومان اگنل اغوی دستا دا پارا دا ظلم فیصلہ اکڑا. حسین ابن علی قسم بخدے کی کوفہ کی دا پلار بدا غصو دا پارا تلو داغی نجف کی پلارم شہید شو و دا پلار بدلے نا غستلا اغی دا یزید نا مظلومان خلاصول دا یزید پا کابینہ کی بازی دا سے کسانو چاہوی انتہائی ظلمو نکول. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دا کربلا پا میدان کی تقریر فرمائلو او بے اویل ایس ملگرو زما وورائی دن دا جمعی مبارک ورز دا کم خلق کا زما دا شہادت نباد پاتی شو ناغوی دی دا پیغمبر علیہ السلام سنت نپری دی دا نبی پاک دین دی نپری دی او اغوی دی دا اخپل جن یو د خدای امانت وګڼي دا تقریر وکړو د کربلا میدان تراغه دعا یا غشي د حسین ابن علی په طرف باندې راغلل. حسین ابن علی په اس باندې سورو او چې په میدان کې به منډه کړله داسې به هغوی فوجونو منډه وهله تا به ویل چې یوازې حسین نه دی بلکې د حسین سره زر اسونه را روان دي. میدان به خالی شو. حسین ابن علی باندې په 100 کسان را پرېښودل هغوی حمله کوله. حسین ابن علی چې ورته ولیدل ورته آواز وکړو ما پیژنئ انا حسین ابن علی زه حسین ابن علیم زه د جناب رسول الله نوسیم زه د فاطمه الزهرا بچیم ما د پیغمبر غیږ کې لوبې کړي څوک نروي ځان باندې مور بوروي ما ته رانږدې شئ. د حسین ابن علی نه
با خلق منډ کړلې حسین ابن علی با په میدان کې ولاړو څوک را میدان ته نشو حسین ابن علی برا روان شو به بل طرف ته روح کو شمر هغه आवाज کو چې حسین باندې په یو دم حمله ونکي او پاغي باندې مخ کې دغه شو باران جوړ نکي حسین ابن علی لس کسان نشي ګرولې شل کسان نشي ګرولې 10 کسان نشي ګرولې دینه به ګرو اچوي او د هر طرف نه دغه شو باران جوړ کړي دنه لار خطا کړي حسین ابن علی باندې په هغه انداز باندې حمله وشلا او یا دعا غشي حسین ابن علی ته د هر طرف نرال حسین ابن علی ګوته اوچه تکړه आवाज کوي الله اکبر خیموں تے مخراتاو کو اے زما بیبیانو اے زما بچو اے خاندان رسولا پما باندې غشرال زما بدن چکم دے جال جال لے لیکن یو طرف ته خیمه کې راته تاسو ښکارای او بل طرف ته راته غیږ د جناب محمد رسول الله کولودا اے زما خاندانا تاسو به پرېدما د کربلا میدان ته تاسو ته رب العالمین با انتظام کوي او زه درن روانه ما دوا بیا غشي حسین ابن علی لګی دلې اثرات وکړلو یو ظالم راغه د حسین ابن علی استی تور راوا چولا دوړه مخامخ پی ورته وغورځولې اصلان درا پرې وتلو حسین ابن علی مخامخ پزما باندې پرې وتلو یو ظالم راغه حسین دی اوګینه اونیولو ورته اے حسین پاسا حسین ابن علی می په سجده باندې پروت आवाज کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم شمر ور باندې راغه ورته وی پرې دیما आवाज ورته بل اختیار مو ورکوي حسین ابن علی ورته وی اے شمرا ما ته وګورا تسو کې او د چاپ وګو باندې سوره زخه الله ته پسجده باندې پروت ما هغه ورته وای ما ته پته دا که زمان اخلاص ل اے حسینا تب په دې زخمی ځان باندې ډېر باندې مندي بوري کی حسین ابن علی ورته وای ما ته اجازه راکا د کربلا میدان ته لا سنئی بډوالته مو می اوالو دو رکعت منځ شروع کو یو رکعت برابر کړه دویم رکعت کې لومبي سجدي تراغه چې کله سجدي کې سر کې خودلو شمر आवाज کوي اے خلق راشي که حسین د مانځنه پاسې دلو والله کمنګ پاتې شو شمر راغه تور ور سره دا یو داسې انسان راغه چې داغي پسړ باندې رحم نو هغه ډېر بدبخت انسانو حسین ابن علی په سر باندې لاس کی خودلو او شمر توی سٹی نہ جدا کا حسین ابن علی د کربلا په میدان کې اے عزیزانو سر په سجده باندې دا आवाज کی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم حسین ابن علی شهید شو د کربلا د میدان نه سر واغستلو ترکی ټومبلې ده आवाज کی اے خلقان د یزید فوج کامیاب شلو حسنین او داغی خلق ملګری ختم شلو دا د حسین سره ده عبداللہ ابن مبارک فرمائی واللہ د کربلا په میدان کې هغه ډیر سرونه پراته دي لیکن یو سر ده چې د توري په سر کې ټومبل شوی ده او شونډې د خندان ډکې دي هغه سر مبارک هغه شونډې مبارکې در رب العالمین په حمد او ثنا لګید کله چې مخې ته د فوجي لیډر یوړلې هغه ورته وی دا د چا سره دی ورته وی دا د حسین ابن علی سره دی هغه ور باندې आवाज وکړلو نور ور باندې تشدد مکوئ یو سره راغی شونډو باندې ورته چکرا وګرځولا هغه ورته لاس اونیولو ورته وی پام کوا نور احتیاط کوا دا غشونډې دي چې جناب رسول الله با سار بیگاه کولولې اے ظالما گزار مکوا شندو مبارک ته چې د چا لاس رسیدلې ده دا هغه سړی باندې الله ورځ بعد بیماری راوستلا الله رب العالمین تینا لومبه ګوتی وغورځولې بیا لاس رو لنډې دلو تر دې چې لاس دې زه تراغې بدن نے بن شروش خزور توي اے بدبختا تا کم یو ظلم کړه دے وای ما داس ظلم کړه دے چې کله حسین ابن علی میدان کې پروت
ما داغي پشندو باندې د چوکی گزار کړو الله تعالی سونه واغسل دنیا کې مسخ کړلو عزیزانو حسین ابن علی کردار سو تاسو ولیدلو د مظلومانو مرګرو د سفر نه بعد چې سړی راشي کور ته لاړ شي هغه د یو بوډا غربت ته ولیدل نن ساری دنیا کې امت مسلمه په لوی مصیبت باندې خطر هغه دا زستا مال غصب کوم ته زما مال غصب کې زستا عزت ته ناستم الټ کوم ته زما عزت باندې حمله کې د خدای د پاره د حسین ابن علی کردار هغه د مونږ ته مخه ته پروت او اهل تشیع هغه ته د خدای نه دی ویریږي په صحیح معنی دی د حسین ابن علی مطالعه وکي قسم په خدای حسین ابن علی چې کوم درس مونږ ته راکړي هغه خدا سے درس چې هغه نه هېریږي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دعاء الہ العالمین خدای سمره دوستان الله نن د جمعې د مبارک ورځ چارو جنی ولیدا پرونی ریونی ولیدا سباله نسی الله دا روجی قبول او منظور کی او رب کریم الله ستاسو محبوب ارشاد دے چې په دې باندې ډېر ګناهونه معاف کیږي یا الله چا چې روجي نیولي هغه تم روجي په وجه باندې ګناهونه معاف کا او الله چې چا په دې مینه نیولې دا چې نن د حسین ابن علی د هغه د شهادت ورځ هم ده او دا د عاشوري ورځ هم ده یا الله د حسین ابن علی صفات د ژوند من کې راولي زموږ مشرانو کې راولي الله زموږ کشرانو کې راولي خدای د حسین ابن علی سره چې کوم زنانه تلوي الله غیر او خوف زموږ زنانه او ذهن کې راولي یا الله د ملک امن امان راولي شرعي نظام راولي دعا وکړو نن کفري نړۍ ټوله یو شوه ده او مسلمانانو ته چې د مسلمانانو په منځ کې اختلافات راولي کله وډل را وباسي کله بل ډل را وباسي او پیغمبر علی السلام فرمایي چې قیامت را نږدې شي یو فتنه بسار بل به ما خام وي نو سه بدا د فتنو دور دی دعا وکي یا الله موږ د فتنو نه محفوظ ساتي یا الله د دې ملک حفاظت فرمایي یا الله د اسلامي بلادو الله سمره اسلامي بلاد چې دي کشمیر فلسطین افغانستان عراق شام الله نور داس اسلامي ریاستونه چې دي رب العالمین د ټولو حفاظت فرمایي یا الله د ټولو حفاظت فرمایي یا الله په دې کې شرعي نظام د مصطفی راولي یا الله د حسین ابن علی د نیک نظام راولي یا الله د حسین ابن علی د نیک نظام راولي خدای د حسین ابن علی د نیک هغه سنت چې زمونږ د کورونه جنازي وتلی خدایا هغه سنت زمونږ کورونه ته بیا راولي خدای زمونږ کورونه زمونږ بیبيانی زمونږ بچي زمونږ مشران زمونږ کشران الله په سنت او خیسته کې دعا وکړي د مدرسې اراکین ته د مدرسې معاونین ته چې د مدرسې کې د څه قسمه ترقی ارادي کړې دي دا مدرسه آبادی من بنایو پته لګینا د ژوند هیڅ پته لګینا مرکل راضي تاسو ولیدل مناته عرفات ته خلق لاړل او د عرفات نه پاک ستر راغلل او د منا په میدان کې په دوه جامو احرامونو کې الله ته روحونه ورکړل د مرګ پته لګینا څنګه برازي بیت الله کې طواف روانو کرن د اغه زین را پرې وتلو تقریبا سکم 200 کسان شهیدان شو عزیزانو د مرګ پته لګینا گاډي رواني پرې وزي سکډن شي پته لګینا دعا وکي یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتي یا الله زموږ د مدرسه او ټول دینی مدارس یا الله په اعمال او آباد کې خدای دې مدرسې اراکین معاونین الله د زماني اولیاء الله وګرځي خدای دې مدرسې خدمت توفیق را نصیب کړي الله څوک چې موږ سره مینه کوي یا الله تو ور سره مینه فرمایي الله تو ور سره محبت فرمایي یا الله موږ فقیران یو مسافر یو یا الله موږ د هیڅ نه یو خدایا موږ سره څوک لاس ملاوي ته د رحمت غیږ ورکي الله موږ سره خدایا څوک په خيسته او شوندو خاندي تو سره د رحمت خندا ور نصیب کا الله تو ور تخپل د رحمت غیږ ور نصیب کا الله کریم خدای زموږ د ټولو حفاظت فرمایا الله څوک بیماران دي شفای کامله عاجله ور نصیب کی دعا وکي په دې ملک څوک غلط اراده لري الله ته د ارادو اصلاح فرمایي او امين په جهر وای قسم په خدای دا د اسلام قلا ده والله د اسلام قلا ده دعا کوم لازم ده یا الله د اسلامی بلادو حفاظت فرمای یا الله څوک چې اسلامی ملکونه رنګي اسلامی ملکونو کې فسادات خوري پټي جوړي قسمه قسم فتنه راوباسي الله ته ورته هدایت نصیب کړي الله ته ورته هدایت نصیب کړي الله ته ورته هدایت نصیب کړي الله کا قابل د هدایت نه خدای مسلمانان د دې شریرانو د شر نه خلاص کړي او رب العالمین خدای پنن روز باندې الله د شهداو چې کوم دنیا نه شهیدان تل دي خصوصا اهل بیت مبارکان دا غوی د شهادت په برکت او وسیله الله زمون گناهونه معاف کړي اخر وخت مدا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد